زه د پښتو چینل د پښتو علم سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. ناظرین السلام علیکم. نو یو متل دی که غر لوی دی نو په سر یې لار ده. نو د دې دا مطلب دی که یو کار څومره مشکل دی، یو مسله څومره مشکله ده، نو د هغې حل شته. د هغې تفصیل زه تاسو ته وایم. مشرانو موږ ته دا متل چې پرېښی، په دې کې ډېر یو غټ نصیحت موجود دی. که چېرې ته یو کار ته غر وې او وایې چېره دا خو ډېر لوی غر دی او زه به په دې خېجم څنګه، نو هغه کار نه چې ته غر جوړ کړې نو ته هغه کار ته رسېدی نه شې، ته به ناکامه راځې. او که یو انسان دی او هغه دا کوشش وکړي چې یاره زه به په دې غر خېجم، که دا څومره لوی دی د ده په سر لار ده او زه به هغه لار باندې ورځمه. که ته په یو کار کې څونه هم کوشش کوې نو الله تعالی به ته هغه مقام ته رسوي. د الله په توکل باندې، د الله په مدد سره، د الله نه به مدد غواړي او انشاءالله ته به هغه خپل مقصد ته رسې که ته هغه مقصد کوشش کې او نه پرېږدي. او که چېرې ته هغه ځان ته ډېر لوی کار وګڼې نو شاید چې ته به هغه کار ته ونه رسې او ناکامه به پاتې شي. نو د مشرانو دې متل کې ډېر غټ نصیحت زموږ دپاره موجود دی، خاص کر زموږ د دې تعلیم یافتو بچو دپاره. که چېرې یو طالب علم په زړه کې دا کوشش وي چې زه به ډاکټر جوړېږم، یا زه به انجینیر جوړېږم، یا ډایرکټر به جوړېږم، یا MA او بل افسر به جوړېږم، تاسو یقین وساتئ او دا کوشش کوي نو الله تعالی به همغه مقام ته رسوي. خو یو بله خبره زه خاص کر کوم د دین باره کې، یاد ساتئ تاسو چې کوشش کوئ نو تاسو الله تعالی سره یو وعده هم کوئ. الله سره د وعدې کولو مطلب دا دی زه به دغه سیټ، که هغه د ډاکټرۍ دی، که د انجینرۍ دی، که د یو بل غټ افسر سیټ دی، دا بړه کې چې الله چې ته څنګه غواړې زه به په دې سیټ باندې هغسې محنت کوم، هغسې به زه د خلکو خدمت کوم. که چېرې هغه سیټ تا ناجایزه استعمال که، که د خلکو ظلم دپاره دې استعمال که، که د الله تعالی د حکمونو خلاف دې استعمال که، که د رسول الله وسلم د حدیثو خلاف دې استعمال که، یاد ساتئ الله تعالی به تاسو سره د هغې حساب کتاب کوي. دا دنیا چې کومه ده دا یو فاني دنیا ده، دا د هر چا نه پاتې ده. که تعلیم چې څومره هم کوئ الله تعالی تاسو نه ډاکټران، انجینران، د چا هم چې کوم مقصد وي الله تعالی دې همغه مقصد کې کامیاب کړي. که چېرې الله تعالی تاسو له هغه سیټ درکړي نو بیا د الله تعالی د حکمونو مطابق وچلوئ. د غریب د مسکینو پکې خیال وساتئ، د عام مخلوق خیال پکې وساتئ، او خپله حلاله تنخواله د رشوت او د ظلم نه ځان لرې وساته. ځکه چې د مرګ په وخت کې بیا به ستا په خوله خندا وي، ژړا به نه وي. نو دا متل که موږ ته پښتنو پرېښی دی نو دا په دې وجه پرېښی چې تاسو خپل کوشش جاري ساتئ. کله هم ځان ناکامه کوه مه، په ناکامۍ کې ستا نقصان دی. نو د دې وجې نه خپل کوشش جاري ساته. که چېرې په تعلیم کې تاله یو ټکی نه درځي او ته مخکې ټکي ته ټوپ وې نو دا هم نه پاتې شو، هغې کې به هم ناکامه. اول د دې ټکي کوشش وکړه او په دې باندې خپل اوبه رسیل کړه، مخکې ټکي به تا ته په خپل اسان شي. که چېرې موږ په دې متلو عمل وکړو نو انشاءالله موږ به کله هم ناکامه نه پاتې کېږو. دویم نمبر یو متل دی وی هله به سبا نه کړم چې ستا رزق پیدا نه کړم. او ځینې دا متل داسې هم ویلی کېږي چې هله به سبا کړم چې ستا رزق پیدا کړم. نو دا متل وګورئ بلکل د اسلام سره گهره تعلق ساتي. بلکې الله تعالی په قرآن کې فرمایي رزق ورکولو والا الله تعالی وایي زه پخپله یم، او هر مخلوق ته که هغه په ځمکه دی، که په هوا کې دی، او که هغه د اوبو په تیارو کې دی، زه هغې ته رزق رسوم. بېشک الله تعالی رزق رسوي هر مخلوق ته چې جاندار مخلوق وي. په قرآن کې فرمایي والله خیر الرازقین، بېشک الله تعالی بهترین رزق ورکولو والا دی.
نو رزق د الله سره دی او مونږ به رزق د الله نه غواړو. د دنیا هر کار یو ذریعه ده. که چېرې ته محنت کې کوشش کې نو الله تعالی ته بهترین رزق په درکوي او د هغې نه زیات رزق به هم درکوي. او که نه ته کوشش نه کې محنت نه کې نو الله تعالی په هغه باندې د رزق تنګي راولي. ولې چې الله تعالی وایي چې ته څونه محنت کې زه به همره رزق درکوم. نو رزق چې کوم دی دا د الله تعالی د طرف نه دی. نو د دې نه دا مطلب دی چې زمونږ د مشرانو چې کومې متلې مونږ ته پرېښي دي نو بالکل دی د قرآن سره ډېرې نږدې بلکې د قرآن مطابق دا متلې مونږ ته پرېښي دي. دغه زمونږ مشران ډېر نیکانو او د دغه نیکانو په نصیحتونو چې کوم خلک عمل کوي نو دا کامیاب دي. او چې کومو خلکو دا نصیحتونه شاته غورځولي دي هغه قومونه ټول تباه دي. نو زمونږ په معاشره کې خو د یو بل امداد نشته، د یو بل سره ښېګړه نشته. که په یو غم راغی نو مونږ خوشحالي. نو دا زمونږ د دنیا او د آخرت تبعی ده. او که چېرې مونږ چا سره په غم کې شریک شو، د هغه یو منډه ترړه کې شریک شو، د هغه یو مجبوري که زمونږ په لاس کې د حل کولو طاقت وي او حل یې کړو نو دا زمونږ د دنیا او د آخرت ګټه ده. الله دې مونږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. نو زه اجازت غواړم. الله هم خوشحاله و آباد لره. السلام علیکم.